نشته دی په دې خاوره باندې یو کاروبار لګیا دی و محترمو ویې خوړلو ویې ځورولو پښتانه د یو بل په حال نه دي خبره تاسو وګورئ دلته په لاهور کې یې د پوځي کیټ کې دننه د یو کور کمانډر کور 2 پلیټونه چا مات کړي وو ټوله میډیا پې لګیا وه ټول پاکستان لګیا وو دا جرنلان لګیا وو لویې لویې سزاګانې هم اړولې خو په خیبر کې د خدای کور خلکو ړنګ دماکې پکې وکړې نه میډیا وه نه جرنل وه نه بل څوک وو دا هغه ملک دی چې د خدای په کور نه زیات دلته د کور کمانډر کورونه یې مقدس جوړ کړي دي د کرنلانو کورونه یې مقدس جوړ کړي دي په دا کې نه ستا د وینې خیال ساتي نه ستا د عزت خیال ساتي دا نه د مذهب خیال ساتي دا نه د پښتو خیال ساتي دا نه د آیین خیال ساتي نه یوه ورځ آیین منلی دی نه یوه ورځ مذهب باندې دوی عمل دلته چې څه تقدس ورته یعنې لرلی دی نه یې ستا پښتو منلی دی دا کلکه بدماشي مني د بدماشانو علاج څه دی په هغه مو پوه خو محترمو یوه خبره به سره کوو زه نن لږ د پي ټي ایم کردار اوس راخلم بیا به د دغې وطن مسلې تاسو خپلې ووینئ چې حل یې څنګه په پي ټي ایم کې راوتلی شي پی ټي ایم جوړ شو پی ټي ایم اول کار دا کولو چې د خپل قام یو فکر جوړ کړي د خپل قام نمایندګي وکړي د خپل قام ته د مزاحمت ورکړي خپل قام اتحاد جوړ کړي په مسایل یې پوه کړي او په وسایل یې پوه کړي چې کله پی ټي ایم د حق ناره پورته کړله بیا محترمو دغې پاکستان میډیا په پی ټي ایم بند کړه چې د دوی خبره څوک وناروي چې دوی محدود شي محترمو په میډیا کې د پی ټي ایم خلاف لوی لوی خلک کېنول او پی ټي ایم ته یې د غدارو د کافر نه ویل چې خیر دی زموږ خبره خو څوک نه رسوي خو که دوی خپل هم اولسونو ته ورتلل چې هلته دوی بدنام وي او اولسونه دا د حق خبره وانروي بیا یې پوره حکومتونه راپسې لګیا کړل بیا یې د پاکستان زنده‌باد مومنټ په نامه باندې تنظیمونه راپسې لګیا کړل بیا یې سیاسي پارټۍ راپسې لګیا کړې د خان ملک نه واخله تر جرنیل پره بیا په عدالتونو کې اف آی آرونه وو بیا د پولیس چپې وې ټوله ځمکه یې پي ټي ایم ته سر اور کړله چې دا به خپل پیغام نه رسوي 15 کاله ووتل و سپین ږیري وو زه مې ومو ګټله هغه ناره هغه پیغام چې ده په پښتنو کې نه برداشت کوو په لاهور کې هم غږېږي د جي ایس ټي مقطع هم غږېږي هغه په سیندیانو هم ومنلو هغه په پنجابیانو هم ومنلو هغه نارې اوس هر څوک کوي چې کومې پي ټي ایم کولې ولې چې د پي ټي ایم سره ستاسو کومک و ستاسو ملګرتیا وه په چوک به دغو ملګرو هغه خبره کوله چې جلسه به راغله مونږ به هغه خبره کوله کنفرت به مو په هغه خبره کولو مونږ چې یو ځل د خپل بیان یې د کان سره واده وکړه نو محترمو مونږ کور نه کېناستلو مونږ راووتلو شپه ورځ مو یې وکړه د الله په فضل سره د دغو سپین ږیریو په دعاګانو سره د خوندې مندې په دعاګانو سره او د دغې غیرتي ځوانانو په وجه دا پیغام ورسېده دوی مونږ بدنامولو چې ته غدار او کافر یې زمونږ عزت یې کمولو خو دوی ته مو هغه لوبې ور وکړلې چې پخوا یې چې د کیپټن کوم قدر و آیا د اوس آرمي چیف هم نشه پاتې هغه د پي ټي ایم دومره خبره دا وه چې پي ټي ایم به ملي اتحاد جوړوي ولې چې دلته ملت تقسیم دی څوک د قبیلو په نامه تقسیم دي څوک د علاقو په نامه تقسیم دي څوک د پارټو په نامه تقسیم دي ورور که د خپلې پارټۍ بده ورځ یې لیدله بیا غیرت هم کوي بیا هر غیرتي کار ته تیار دی خو که بل پښتون په بل ګوند کې دی هېڅ کار نه پې لري که خپله قبیله علاقه کې مسله وه بیا ټول راوځي خو که په بله علاقه کې پښتانه ته مسله وه بیا کار نه پې لري خلکو خپل غیرت خلکو خپل ننګ خلکو خپل قامي احساس محدود کړی دی پي ټي ایم راغی او پي ټي ایم په دې باندې کار وکړو چې دلته د قبیلو علاقو د پارټو خبره نه د یو وطن د یو قام خبره به کېږي او پي ټي ایم ثابته کړله درته ښایم یې پی ټي ایم که په سوات کې مسله راتلله د سوات د خلکو سره ولاړ وو او پی ټي ایم که په باجوړ کې راتلله که په افریدیانو مسله راتلله که په شینوارو راتلله که په وزیر مسعود وه که تر کویټه تر چمنه پره په کومه قبیله په کومه علاقه مسله راتلله یو ځای راته وښایه چې پی ټي ایم دغه سایډ ته شوی وي پی ټي ایم په اول صف کې ورته درېدو چې دا د کام خبره ده دا د علاقې او د قبیلې خبره نه ده محترمو هر تنظیم چې ګورې څه نه څه قبیلوي رنګ وي پکې پی ټي ایم راته وښایه په دې کې هېڅ قبیلوي رنګ نشته دی شجاع د پښتنو خبره درته کوي نه په دې بنیادونو هغه څه تقسیم راولي نه یې کوي محترمو پی دلته د پارټو په نامه باندې هم خلک تقسیم دي که په دیر کې یو پښتون ویسته و د پي ټي آی و اول په هسپتال کې پي ټي ایم ورته ولاړ و چې زه در سره ولاړ یم چې کله یې د ایم پي
مشران په پېښور کې د بلور خاندان ویشتل په اول صف کې موږ ورته ولاړ وو چې کومه فیصله کوي اول صف کې به موږ وو که دلته د جمعیت علما اسلام قاري سمیع الدین ویشتو موږ ورته ولاړ وو چې څه کول دي که د جماعت اسلامي یې اسد ویشتلو په مرلي کې په کور کې موږ ناست وو او داسې که عثمان دله شهید ده موږ دغه پر سټیج ورته وویل چې په هر صف کې درته ولاړ یو دا مو نه کتل چې تاسو د کومې علاقې یې د کومې قبیلې یې د کومې پارټۍ یې په عمل کې مو د یو قام خبره وکړه د یو ملت خبره مو وکړه او بیا تر نن ورځې پورې په هغه عمل کوو او هېڅکله موږ په دې کې بله خبره نه منو یو بل تقسیم یې راوستی دی ځینې وایي چې دا مذهبي طبقه ده ځینې وایي دا قوم پرست دي ځینې وایي چې دا ملک دی د وطن خلک دي ورور په یو نام به ما نه تقسیموې مذهب مې هم خپل دی قام مې هم خپل دی وطن مې هم خپل دی دلته یوازې خبره نشته دی دا ټول به په یو ځای ورته ولاړ وو دې ته دا ټول قام زموږ پہچان دی وطن مو د اوسېدلو ځای دی مذهب مو د دنیا د آخرت معیارونه دي په دې کې اختلاف چېرته دی چې موږ به په دې نامه باندې د یو بل سره نفرتونه ساتو ضدونه پر ساتو او سره نږدې کېږو به نه په دې کوم نامه باندې هم چې دا قام تقسیمېږي دا دلته و دشمن ته د دغو خلکو د وهلو د لوټلو او د مسایلو او د وسایلو د خوړلو سبب ګرځېږي قام ورته کمزوری کېږي محترمو پی ټي ایم د قامي نمایندګۍ خبره وکړه دغه ځوانانو ته به دا پښتنو ته به دا سپین ږیري به چې پنجاب ته یو هوټل کې کمره هم نیوله خلکو به د دهشتګرد په نظر ورته کتل په لاهور کې به خلکو د دهشتګرد په نظر ورته کتل په اسلام آباد کې به د دهشتګرد په نظر ورته کتل و ماشومانو په خلاصې تڼاڼې لویېږي تاسو ته به بیا څوک دهشتګرد نه ووایي چا چې پښتنو ته دهشتګرد ویلي وو هغه مو دهشتګرد ورته وهم ویل او ثابت مو هم کړل او په ټوله دنیا کې نن هغه د دهشتګرد په نامه یادېږي دا د دې قام حق وو دا د ملت حق وو چې د دوی نمایندګي وشي ها دا نمایندګي دا اتحاد دا د وسایلو په هکله چې کوم پی ټي ایم دلته یو شعور خور کړه یو پوهه خوره کړه شپږ کاله اول د وسایلو په ټکي څوک نه پوهېدل نن بچی پښتون د وسایلو په قدر هم پوه دی د وسایلو په قیمت هم پوه ده د خپلو غرونو قدر پېژندي د خپلې خاورې قدر پېژندي شپږ کاله اول وګورئ د وزیرستان په مسله په قسم سره ووایي تاسو څو کسان خبر وئ نه وایي خبر هلته د سوات په مسله څوک خبر وي ستاسو په مسله څو کسان په پېښور کې خبر وي نن یې راواخله شپږ کاله محنت مو وکړو کلي کلي ته لاړلو او د دغې وطن غم یو بل سره مو شریک او دوی مو په دې غم کې سره یو کړل نو پی ټي ایم د خپل قام اتحاد دپاره په مسایلو او وسایلو باندې د یو شعور دپاره د خپل قام د نمایندګۍ دپاره او د مزاحمت دپاره تیارولو مزاحمت موږ په خپلو اعمالو ورته وښودلو که ده به ګیټ بند کولو موږ به پرې ورغللو د اخلاص به موږ وکړو که ده به دلته مړي کول موږ به په مزاحمت کې خلاف راپاڅېدلو دغه قام ته یې مزاحمت هم ښودلو خپل مسایل یې هم ښودلو وسایل یې هم ښودلو اتحاد یې هم ښودلو او د دغې وطن نمایندګي هم کوله ها البته دا نمایندګي په اسانه نه وه یو ویشت ملګرو مې یو ویشت د څنګ ملګرو وینه مې پرې تویې شوي دي د دغې تحریک د ملګرو شهیدان شول په دې پورې زخمیان شول په دې پورې جیلونه مو وخوړل نن هم د فوج په ولکه کې عبدالرحمن ناستی هېڅ عدالت نشته دی ګیلمان ناستی هلته زکیم ناستی جلال ناستی نن د جیکب آباد ګرمي په دنیا کې مشهوره ده ستا د تحریک نورالله ترین سره د لسو ملګرو د جیکب آباد په اتورو کوټو کې ناست دي یو خبر ما هم ورکړی دی یو خبر دوی هم راکړی دی ما دا خبر ورته واستوه چې د وطن د کونډو رنډو د یتیمانو د ځوانانو د سپین ږیرو نمایندګي حق دی د دې حق دپاره د قربانۍ وخت راغلی دی ولې کوي په دې جرونو کې قرباني که په ما راتلله که په ما راتلله دا قرباني زه ورکوم که په بل ملګري راتلله دا قرباني به هغه ورکوي موږ نه د قربانۍ نه پر شا کېږو دا زموږ د وطن د هر وګړي حق دی چې موږ د دوی لپاره کار وکړو د پښتانه هغه جامه چې دوی داغداره کړې وه پی ټي ایم شهیدانو په خپلو وینو وینځلې ده نن د پښتنو دغه کپړه د دهشتګرد او د بل په نامه نه ده داغداره محترمو د دې هر څه حل دا دی چې دا کام منظم کې دا کام تنګ دی دا انتهایي ځورېدلی دی چاته په چیک پوسټ کنځلې شوي دي د چا ورور شهید کو د چا ملګری د دې دنیا لاړو د چا ملګري ورک دي مندې او پلارونه ژاړي زامن یې ورک دي د چا د خاورې وسایل ځوانان پر رڼو سترګو ګرځي چې انتهایي کمزوری خلک یې رانوړي دا غمځپلی خلک دی دا ګردو والی خلک دی محترمو د دغو دا ټول قربانو ته هم تیار دي دا خلک خو البته ټول ویني چې که نن زه پرې ورمنډه کړم که نن زه پرې ورشم سبا به د بلې علاقې نه دی ځواکونه راولي ما به پرې بېعزته کړي سپین ږیري به مې پرې بېعزته کړي ماشومان به مې پرې وژړوي اوس یې علاج
موجود دی علاج دا دی چې پی ټی ایم فیصله کړې ده پی ټی ایم پریکړه کړې ده چې موږ خپل پیغام کام ته ورسولو اوس د پیغام نه پاس 3 سیشنونه دي 2 سیشن شروع کیږي اول د پیغام او 2 سیشن د کام منظم کول دي د سوات نه تر چمنه پر جمعات په جمعات باندې مونږ ته تنظیم جوړو د هر جمعات په مشر وټاکو چې په دې کلی کې پلان کوي د پی ټی ایم مشر دی د هر علاقې مشران چې سره